الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دریم د هغه ګناهونو نه چې روژهدار به د هغې نه ډېر زیات پرهیز کوي هغه کنځل کول دي. روژهدار له ضروري ده چې د کنځلو نه به سخت پرهیز وکړي. اگر چې کنځل کولو نه مسلمان هر وخت کې ځان ساتي، لیکن د روژې په حالت کې به نهایت زیات پرهیز کوي، ځکه د احادیثو کې د دې خبرې ډېر تخصیص راغلی. امام ترمذي رحمه الله په صحیح سند باندې یو روایت نقل کړی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه، او شیخ البانی رحمه الله صحیح کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. کله چې په تاسو کې د یو تن د روژې ورځ وي، نو دې بېهوده خبرې نه کوي او دې ډېر شور بېځای کمقل شور شغب دې نه کوي. که یو تن دته کنځل کول، نو دې ورته ووایي، او یې ورسره جګړه کوله، نو دې ورته ووایي چې زه روژهدار یم. یعنې دې حدیث کې موږ او تاسو ته د دې خبرې راهنمایي ده چې روژهدار انسان خو به کنځل نه کوي، لیکن کنځلې کوونکي انسان ته به د کنځلو بدله د کنځلو جواب هم نه ورکوي، بلکې د کنځلو په جواب کې به ورته داسې وایي چې زه روژه یم. یعنې دا کارونه په روژه کې جایز نه دي. همداسې امام ابن خزیمه، ابن حبان، حاکم په صحیح سند باندې روایت راوړی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. روژه یوازې د خوراک او څښاک نه ده، بلکې روژه د بېهوده خبرو د فاحشو خبرو نه ده. که چېرته یو تن تا ته کنځل کول یا یې حماقت او کمقلتوب په تا کو، نو ته ورته وایې چې بېشکه زه روژه یم. د حدیث مطلب دا دی چې روژهدار له خو جایز نه دي چې کنځلې او جګړه وکړي، لیکن که یو تن تا سره د روژې په حالت کې جګړه کوله، نو ته ورته وایې چې زه روژه یم. مطلب په روژه کې دا جایز نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: لا تصاب وانت صائم وان صابك احد فقل اني صائم. کنځلې مه کوه په داسې حالت کې چې ته روژه یې. که چا درته کنځلې وکړې، ورته ووایي چې زه روژه یم. معنا روژه کې کنځلې جایز نه دي. کنځلې عام طور د مسلمان د ایمان بربادي کوي، ځکه د اصلاح د ایمان نه انسان د فسق درجې ته راکته کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان ته کنځلې کول فسق دی، او د هغه سره جګړه کول چې د هغه کفر دی. بلکې کنځلې انسان هلاکت ته ورغورځوي. د الله نبی فرمایي: سباب المسلم کالمشرف علی الهلکه. کنځلې کوونکی انسان داسې دی لکه یو هلاکت ته سړی ځان ورښکاره کوي، که هلاکت ته سړی ځان ورغورځوي. بلکې کنځلې کول انسان د انسانی کرامت نه شیطانی خصاصت ته راغورځوي. د الله نبی فرمای: المستابان شیطانان یتهاتران ویتکاذبان. دو کنځلمار هغه انسانان نه دي، بلکې شیطانان دي چې هغه د یو بل خبره ماته، د یو بل د خبرې تکذیب کوي.
وګوره یو انسان په داسې بهترین موسم د عبادت کې دا خو پرېږده چې په عبادت کې د ترقي وکړي بلکې د هغې سره سره د دومره نقصان ته ورسیږي چې د انساني کرامت نه د شیطاني خساست ته راښکته شي. الله دې موږ او تاسو د دې بدترینو جرمونو نه محفوظ کړي.